ټرمپ افغانستان ته د بیا راګرځېدو خبرداری ورکړ. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې وړاندیز کړی چې امریکایي ځواکونه دې بیرته افغانستان ته ورشي. هغه میشګن کې یوې غونډې ته تر خوله تېره وکړه او ویې ویل ښایي یو ځل بیا افغانستان ته ستانه شو او ځواکونه ورواستوو. هلته زموږ څخه پرمختللې وسلې او تجهیزات پاتې دي چې پرېښودل یې یو احمقانه کار دی. ټرمپ تر دې وړاندې هم جو بایډن په ویره تورن کړی و او له افغانستانه د سرتیرو ایستل او تجهیزات پرېښودل احمقانه پرېکړه او د امریکا د ماتې په معنا بللې وه. خو تر اوسه پورې لا هم جو بایډن په خپلې پرېکړې فخر کوي. بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو په وتلو سره وویل چې هغه په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله او ټول امریکایان یې خپلو کورونو ته ستانه کړل. د په وینا پر خپله پرېکړه پښیمانه نه دی، خو د بایډن د دې پرېکړې په هکله یو شمېر نظامي او سیاسي تیروغ غبرګون ښودلی او دا یې یوه احمقانه پرېکړه بللې. هغوی وایي له افغانستانه د سرتیرو په بیړه وتل د ماتې په معنا ده او جو بایډن باید داسې نه وای کړی. که څه هم د سولې خبرې له طالبانو سره ټرمپ پیل کړې، خو پای ته جو بایډن ورسولې. دا ماموریت زلمی خلیلزاد چې د امریکا د پټو لوبو لوبغاړی دی مخ ته یې بوته. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.